سلیمان علیه السلام یو وخت په حساب د خپل عصا نه اخته و. عصا نه حسابل لمونځ وخت ورباندې تېر شو. ده چې کله داسې وخت لمر لیدلی څومره بعض روایت کې بیخي ډېر تعداد عصا دی وایي دا خپلو دغه ته امر وکړي حکومت کسانو ته چې پرې کړي د ټولو عصانو غاړې ور پرې کړي او دغه رقم پښې ور پرې کړي چې ستا یې د وجې ستا ته مال دولت یې د دولت په وجه زما څه خدای ناراضه شو لمونځ راڅه پاته شو. بیا وایي کتابونه لیکي چې الله بېرته لمر ور په راپورته کړي د ده د قربانۍ د وجې نن ما او تا د 10 روپو په ګراک باندې لمونځ قضا کړو د 100 روپو په ګراک باندې لمونځ قضا کړو نو زما او ستا به غټ بیا به کوم حشر حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل هلاکت دی وي د جهنم یو کند دی وي د هغه کسان دپاره چې په لمانځه کې دا کم کسان وایي ویل د جهنم هغه کس کن نه ده وایي که چیرې د دنیا او دا ټول په دنیا کې چې کوم غرونه د ډبرو د عرش غرونه دي دا ورېله کې دا به په یو وار باندې ویلي کړي د ډېر سخت ګرمایش د وجې سره دا به د چا دپاره دي دا د هغه کسان دپاره تیار شوی دی چې په لمانځه کې کوتاهي کوي لمونځ سم نه ادا کوي یا کې ادا کوي او ادا رقم نه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مکاشفة القلوب کې یو روایت اخیستی دی کوم کسان چې قصدا لمونځ قضا کوي د هغوی مخونه به د قیامت په ورځ الله ورتور کړي بیا به یې جهنم ته واچي. الله اکبر. دا جهنم یو خپل نوم لري په دې جهنم کې به ماران وي دا ماران به دومره غټ وي د اوښ غوندې به پراخ غټ وي او دومره به اوږده وي چې د دې مارانو اوږدوالی چې کوم دی انسان به یو کال سفر تر کولی شي دومره به اوږده وي. دا به دغه جهنمیان هغه جهنمیانو راستي چې لمونځ نه دي کړي د لمانځه قضا کولو والا دپاره دي وایي یو وارې چې ووایي یو وارې او یا کاله به د دغه مار زهر د ده په بدن کې سرایت کوي سره ګرځي او یا کاله به سرایت کوي د دغه سړي په بدن کې به دا زهر سره ګرځي راګرځي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه کس چې لمونځ وکړي او په ښه توګه ادا کړي د قیامت په ورځ به دغه لمونځ د ده دپاره نور وي حجت به وي د خدای دپاره به دلیل نیسي چې خدایه دی به د عذابه خلاصوي د زه ساتلی وم او د هغه رقم د الله تبارک وتعالی د لورې به دا د جنت یو ذریعه او هغه کسان الله اکبر هغه کسان چې په دنیا کې لمونځ قضا کوي لمونځ نه کوي د هغوی به حشر د قیامت په ورځ د فرعون حامان ابی بن خلف سره. بعض علما په دې کې نور تحقیق کوي هغه داسې وایي که باچا یا د باچا رقم غټ کسان د سلطنت او د باچایي د وجې لمونځ قضا کړي د دوی حشر به د قیامت په ورځ د فرعون سره او هغه کسان چې حکومتي عهده لري د حکومتي عهده د وجې څخه خپل لمونځ قضا کړي د هغوی حشر به د قیامت په ورځ د حامان سره. هغه کسان چې د دنیا د محبت د وجې د دنیا د مینې د وجې لمونځ قضا کړي د قارون سره به راپورته کېږي او هغه کسان چې پر تجارت باندې پر روزګار باندې په پیسو ګټلو باندې لمونځ قضا کړي دا به د قیامت په ورځ د ابی بن خلف سره راپورته کېږي چې د اسلام او د نبي علیه السلام عظیم دښمن دی. دا لمونځ معمولي ګناه مه بوله دا یو ډېره غټه خطرناکه ګناه ده چې موږ تاسو په اخته